د یو بل کلام د چې تور به وي کسی به وي خو غوږ به چاته نه نیسي تور به وي کسی به وي خو غوږ به چاته نه نیسي ژوند ده اندېښنې به وي خو غوږ به چاته نه نیسي واه ډېر ښه دی او وایي د ملګرو څوک به څه او څوک به څه وایي وایي د ملګرو څوک به څه او څوک به څه وایي ډېرې خولې به وي خو غوږ به چاته نه نیسي ډېر ښه او یا لیکواله وروره ستا دپاره به چلونه وي یا لیکواله وروره ستا دپاره به چلونه وي زور به وي پیسې به وي خو غوږ به چاته نه نیسي ډېر ښه دی او تکه د ولس د خیر کیسې کوي په کلي کې تکه د ولس د خیر کیسې کوي په کلي کې تا پسې کیسې به وي خو غوږ به چاته نه نیسي ډېر ښه دی او پام کړه د خوبانو په خبرو کې چې رانه شي پام کړه د خوبانو په خبرو کې چې رانه شي دا ډېرې خوږې به وي خو غوږ به چاته نه نیسي ډېر ښه بیا اورم دلبر او صاحب پام کړه د خوبانو په خبرو کې چې رانه شي پام کړه د خوبانو په خبرو کې چې رانه شي دا ډېرې خوږې به وي خو غوږ به چاته نه نیسي ډېر ښه دی یا دلبره ته خپل مزل کړه د منزل په لور یا دلبره ته خپل مزل کړه د منزل په لور دا تودې سړې به وي خو غوږ به چاته نه نیسي ډېر ښه دی ډېر خوند یې وکړو دلبر صاحب ډېره مننه خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټلې کېږي خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټلې کېږي جنګونه په ټوپک نه په قلم ګټلې کېږي او په امن پسې وجړې ضیا به اوښکې نه ځي په امن پسې وجړې ضیا به اوښکې نه ځي د بازې خوشحالۍ اکثر په غم ګټلې کېږي ډېر ښه ملګرو سلامونه ښه ساعتونه نیکې پیرزونه مې ومنئ زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری امیر سهیل راغلی یو نن هنګو سیمې ته چېرته چې ښاغلی دلبر معصوم صاحب ژوند کوي نن به د هغې ژوند هم پوښتو او ښکلي کلامونه به یې هم ریکارډ کوو نو راځئ چې دلبر معصوم صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی ووایو دلبر معصوم صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو او زموږ بلنه مو قبوله کړه یو ځان مننه اول خو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستړي مشي ته موږ کلي ته موږ علاقې ته راتلنې باندې بیا ستوري د وزیرستان زه ډېره زیاته مننه کوم چې زه دې قابل وګڼله چې موږ خپل پیج کې ځای ورکړلو او د هغې مانې ډېره زیاته مننه کوم ټولو ملګرو څومره چې راغلي یې ټولو ډېره زیاته مننه کوم مننه دلبر صاحب تاسو هم ډېره مننه دلبر صاحب کلن ټشن پېژنګلو مې زموږ د مینوالو سره وکړه وزیرستان ستوري کې نو ډېره به ښه وي زه خو خپله کربوغه شریف ازي کې پاتې کېږو خپل کور مو د ازي کې خو فلحال ژوند دوزي کې تېرو دوابې کې ادب په دنیا کې دلبر معصوم باندې یادېږم او موبایل کاروبار کوم هارډویر سافټویر دوابا کې ښه سمه ده دلبر صاحب څومره وخت مې کېږي چې ادبي میدان ته مو پېښه راکړې ده تقریبا د 2018 کې داسې کېږي تقریبا څه ادبي میدان کې مې چېرته استاد تېر شوی دی تاسو مو یو ډېر ښه استاد ده او ډېر احسان یې راباندې ده اوس بار د فلحال دبۍ کې ژوند کوي جاوید سحر صاحب ده ښه سمه ده ادبي میدان کې چا څه متاثره شوی تر اوسه پورې د چا نه زه خپل تراب صاحب ډېر زیات خوښ مې ده اورم زیات متي الله تراب صاحب ښه زه سمه ده دلبر صاحب زیات ټایم مې نه اخلم صبر سره شریکوي څه در راوړي دي نوي یو غزل به سره شریکوال سار مو دوه غونډه څه غلطي ورکی بخنه غوړه ارشاد یی چې مونږه سړی نه ګورو خو یار ترې جوړ کو مونږه سړی نه ګورو خو یار ترې جوړ کو د زړګي واک وکالات ټول ورکو پلار ترې جوړ کو ډېر ښه دی او لیونی خود یو اصل نسل ته هم نه ګورو لیونی خود یو اصل نسل ته هم نه ګورو سم ورخطا یو ګورو نه د زړه قرار ترې جوړ ډېر ښه دی او موږ د مینې لیونی په موږ وطن ښکلی وي موږ د مینې لیونی په موږ وطن ښکلی وي که ډېر پیکا ماحول وي خو بهار ترې جوړ کو او د چا مران زلفان چې په رخسار ووینو د چا مران زلفان چې په رخسار ووینو په تصور کې ستا د تورو زلفو تار ترې جوړ کو ډېر ښه او د دلبر راباندې ګران دی مینهناک سړی دی دلبر را باندې ګران دی مینهناک سړی دی زړه خو مې وایي چې د زړه د باغ مالیار ترې جوړ کو ډېر ښه دی بیا اورم دلبر صاحب او د دلبر را باندې ګران دی مینهناک سړی دی زړه خو مې وایي چې د زړه د باغ مالیار ترې جوړ کو ډېر ښه دی مننه
دلبر صاحب ستاسو دلته کې څه ادبي ټولنې شته چې په هغې کې تاسو باقاعده نستې وي؟ ایمو خټک ادبي ټولنه ده کلبوغ شریف کې او سر زه کې نه پسېږم. ښه زه سمه ده. مسلسل څو کلمونه درنه اورم، ډېر د لرې نه راغلي یو ښکلي کلمونه درنه ریکارډ کومه. د ناس ملګري به هم خوند واخلي او زموږ د وزیرستان ستوري پاڼې مینوال او دا شان د یوټیوب لیدونکو کتونکو اورېدونکو ته هم خوند به ورکړي انشاءالله. بېوسه یم غریبین مې نور زړه تور شوی، بېوسه یم غریبین مې نور زړه تېر شوی، صاحب ستاسو مزدورین مې نور زړه تور شوی. د بعضو خلکو نه قسم ده چې ډېر لرې ښه یم، د بعضو خلکو نه قسم ده چې ډېر لرې ښه یم، د بعضو خلکو د یارۍ نه مې نور زړه تور شوی. ډېر ښه دی. دلبره زما چرته کې ځان له نوی کار ګورم، دلبره زما چرته کې نوی کار ګورم، ځان له نوی کار ګورم، د هغې ښار دوکاندارۍ نه مې نور زړه تور شوی. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، مننه. دلبر صاحب ډېر خوند یې وکړو. که ستاسو اجازت وي نو د مدثر جهان یو غزل دی، ما ته ډېر خوښ مې دی. ارشاد. نو که ستاسو اجازت وي نو هغې به وایي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې را راځي، چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې را راځي، په خوب کې مې تراخت رخه رانجه خولې را راځي، او په بعضو محفلونو کې په ناسته نه مړېږم. دلبر صاحب ارشاد. په بعضو محفلونو کې په ناسته نه مړېږم، په بعضو محفلونو کې مې زړه خولې را راځي. واه ډېر ښه ډېر ښه. او زما ډېرې روژې زما نه دې مکروه کړې عزیز صاحب، زما ډېرې روژې زما نه دې مکروه کړې، د ښکلو ته چې ګورم او اوبه خولې را راځي. واه ډېر ښه ډېر ښه. چې لاړې مې په خوله کې ستا د خولې نه پاتې کېږي. دلبر صاحب ارشاد. چې لاړې مې په خوله کې ستا د خولې نه پاتې کېږي، لفظونه به مې خامخا خواږه خولې را راځي، خواږه خولې را راځي. واه. او بلا خمې در پکې وینم جانانه. سامي صاحب ستاسو ته د شعر ډلې وایي چې بلا خمې در پکې وینم جانانه، خونې درته ویلی شم او نه خولې را راځي. واه ډېر ښه. او مقطع شعر دی. سمیع الله سجي صاحب یو ځل بیا ستاسو د ډلې وایي چې صدپه د سړی یم جهانه کیسې نه کوم، صدپه د سړی یم جهانه کیسې نه کوم، بس ښه درته وایم چې څه خولې لا راځي، چې څه خولې لا راځي. واه ډېر مننه توجه راکولو مې یو جهان مننه. یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته مننه کوم دلبر صاحب چې تاسو مونږ پروګرام ته ښکلا ورکړه. یو جهان مننه. قدرمنو دا و زمونږ سره ښاغلی دلبر معصوم صاحب. زه امید ساتم چې هغې به مې خوښ شوي وي، هغې شعرونه کلمونه به هم خوښ شوي وي. تر بلې مرکې پورې مې په لوی الله باندې سپارم، چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ. موږ در سره په خپلو دعاګانې کې یاد ساتئ. ما ته کیمرامین احمد خان ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.